خبره کوي. ارمان لوڼي د کام ځوانان ټول وتراشل. ارمان لوڼي پر خپل ځان باندې دومره سختۍ تېرې کړې وې. د ارمان لوڼي د بابا سره په پاتا کې ناست ولم، شنه خوله د ژړا ولاړې. پر ما یې مخ راواړوئ، پر دا وژه یې لاس راکښېږوئ. ول زه ما ورته ویله ارمان چې پیدا سم ما ډېر ما ورته بابا ولې ده راته ویل ول زه یې کړ سر پاته سوی وم. ما مور نه درلوده، ما خور نه درلوده، ما تربور نه درلودی، ما د اکا زوی نه درلودی. ما ته چې کله خدای پاک ارمان زوی راکړي، زه له مسافرۍ راخبر سم په بازار کې یو چا زیری راباندې وکړي، ول اسماعیل مبارک څه زوی دې پیدا سو. دی وایي ما د خپلې بېکسۍ څه ډېر وژړل چې زه بېکسه ولم، ما څوک نه درلودي. زه دومره قدر ډاډه شولم چې ما ته خدای پاک زوی راکړي. نور زه د چې کیسه کول ول اشنا په لیست کې مې کار کوئ. د کونې په لیست کې 14 کسان لیز راونړېدی، موږ تر لاندې سولو. دی وایي چې ما ته د بابا هغه خبر را په یاد شول، زویه ته چې هر څه کوې ته باید چې ژوندی یې، ځکه زموږ ساه په تا پورې. یاد شول 12-13 کسان پر هغه لیز لاندې ولو. ارمان لوڼي 12 منټه پر تتۍ باندې په لیز کې سفر راوکړي راووتی. ول ما نه غوښتله چې زه مړ شم، ما نه غوښته چې زه پلار خوار کړمه، زه مور بیا خواره کړم. ارمان لوڼي په داسې حالاتو کې سبقونه وویل. پر پمپ باندې دی مزدوري کوي، یو سړی راځي و موټر ته تیل وراچوي، موټر چې نځغلی هغه پمپ والا بخښنه غواړم، زما د ټولنې زما د معاشرې جبر داسې دی چې هغه د پمپ پیسې د موټر پیسې د ارمان لوڼي له تنخوا څخه کاټ کړي. په داسې حالاتو کې ارمان لوڼي تر دې ځایه پورې ځان راورسوي. ارمان لوڼي په یو شعر کې وایي زه د ارمان لوڼي پر ادبي اړخ باندې غږېږم. ارمان لوڼي د ژوند په هره شعبه کې نېشنلسټ و. په ماجد کې هم ملتپال و، په پاتا کې هم ملتپال و، په جلسه کې هم ملتپال و. د ژوند هرې شعبې ته چې به ارمان لوڼی ولاړې دی به ملتپال و. که به دی هر مجلس ته ولاړې چې هغه به په سیاسي لحاظ تر ده کښته وله، ده به د کام خبره ورته کوله. که به بل مجلس ته ولاړې هغه خلک به په سیاسي لحاظ تر ده لوړ ول، ده به پوښتنې ځینې کولې. د کام پوښتنه به یې ځینې کول، د کام د ښېګړې پوښتنه به یې کول، د کام د ښه سبا پوښتنه به یې کول. ارمان لوڼی په خپل یو غزل کې وایي د ارمان لوڼي شاعري په کار دی چې وویل سي. ملګري لګیا دي راټولوي. ارمان لوڼی د 1930 تر کې په سن مصنفین سره راواخلي چې زموږ د جدید ادب ابتدا کېږي. زما استاد ناست دی، بخښنه به وغواړم. بیا پر دې کام باندې 3 غټ ناورین راغلي دي. په 40 کې یو ناورین راغلی، په 88 کې صبر انقلاب راغلی زما پر کام، په 2011 کې ناینا لیوان وصلو. دې زموږ په شاعري باندې ډېر غټ اثرات وکړي. ارمان لوڼي په 2004 کې اوله غزل لیکلې ده. دی په خپله غزل کې یو کړي داسې بیانوي، وایي نور تیزیب کش تمدن کش دي ټول په خپل مزاج کې، نور تیزیب کش تمدن کش دي ټول په خپل مزاج کې، زما چې ناسګوی دي دا سړي د ژوند خبره کوي. ارمان لوڼي په ټولنه کې هغه خلک چې څوک کلتور ته، ژبې ته، خاورې ته، وطن ته تاوان رسوي، ارمان لوڼي هغه ریجکټ کړي دي. بل ځای په کړۍ کې وایي دغه یو څو وګړي ګورې په دې کار لګیا دي، د علم شمې بلوي، د ژوند خبره کوي. ارمان لوڼی د پښتانه کام یو نوښتګر شاعر دی، یو نوښتګر لیکوال دی. د 4 د 7 افسانو یا د ده د لنډو کیسو په هغه کې یوه پاکستان زنده‌باد، په هغه کې یو په هغه کې داسې نورې دغه دي